سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ د والیبال سیالۍ د وحدت برګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال سیالۍ لس ورځې مخکې د دایکنډي ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست له خوا د میرامور ولسوالۍ د برګر ولسوالۍ د ځوانانو په همغږۍ د جام یووالي تر نامه لاندې د شهرستان او میرامور ولسوالۍ د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوی. د جوز بازار په څلورلاري کې د وحدت ټیم په بریا سره پای ته ورسېدی. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د وحدت برګر او امید وانه ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د دغه دواړو ټیمونو ترمنځ د لوبې په پایله کې د وحدت برګر ټیم 3-2 وګټله. میرحسن امیري د لوبې غوره لوبغاړی، روح الله غوره توپ وهونکی او مهدي امیري د مرکز غوره لوبغاړی وټاکل شو. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست او کوریش فدراسیون له لوري د دغه ریاست په ورزشي لوبغالي کې د 13 جوړو پهلوانانو ترمنځ د کوروش پهلوانۍ سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د ځوانانو او نویو ځوانانو ترمنځ په مختلفو وزنونو کې ترسره شوې چې په پایله کې شعیب مزمل، قاری سمیع الله، مراد بیگ او روح الله په ترتیب سره په 15 40 50 او 83 وزنونو کې لومړي مقامونه ترلاسه کړل. دغه سیالیو د غوره پهلوانانو د موندنې په موخه ترسره شوې چې په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. د کندهار ولایت د فولریزم فدراسیون له لوري د کندهار، زابل او ارزګان ولایتونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د فولریزم سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې کندهار د 13 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، زابل د 9 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم او ارزګان د 3 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د غزنی ولایت د ورزشکارانو د درناوي او یاد په مناسبت د تکواندو د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. د تکواندو سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په کټګورۍ کې د غزنی د مرکز د کلبونو د 80 ورزشکارانو او د جاغوري ولسوالۍ د یو ټیم په ګډون د روان کال د وګي د میاشت په 28مه د جمعې په ورځ د اړوند فدراسیون لخوا په عمومیت پیل شوې. د سپورت جمنازیون د دې سیالیو د پیلولو موخه د غزنی ولایت د ورزشکارانو د ستاینې او درناوی بلل شوی و چې په دې وروستیو کې د غزنی ولایت د ورزش ریاست د مسؤلین لخوا غوره ورزشکارانو ته مډالونه او د اتلولۍ کپونه ورکړل شول. د کندوز ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست او فوټبال فدراسیون له لوري د یاد ریاست په ورزشي لوبغالي کې د تخار او کندوز ولایتونو د لوبډلو ترمنځ دوستانه سیالي ترسره شوه. په دغه سیالۍ کې د کندوز فیروزي لوبډلې خپل سیالي د تخار ارمان لوبډلې ته د 5-1 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د یادونې وړ ده چې د نوموړې سیالۍ موخه ورزش د ځوانانو هڅول او د لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول و. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست او والیبال فدراسیون له لوري په ګوشته ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د چکنور لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په پایلوبه کې چکنور لوبډلې خپل سیالۍ سربن لوبډلې ته په 2 میدانونو ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د نوموړو سیالیو د پایلوبې په مراسمو کې د یادې ولسوالۍ ورزشي مسؤلینو، قومي مشرانو، ورزشکارانو او د ورزش مینوالو برخه اخیستې وه. باید یادونه وشي چې دغه سیالیو 10 ورځې دوام وکړ او موخه یې د قومونو ترمنځ یووالی یاد شوی دی. په جوزجان کې د فوټبال دوستانه سیالۍ پیل شوې. د جوزجان او بلخ ولایتونو د 2 لوبډلو ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالۍ د جوزجان ولایت د خواجه دوکوه ولسوالۍ په ورزشي ډګر کې پیل شوې. په ورزشي پروګرام کې ګڼ شمېر ورزشکارانو او نندارچیانو ګډون کړی و او د ګډون کوونکو ټیمونو ستاینه وکړه. د دې سیالیو د پیلولو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او ورزشکارانو ته سالمه تفریح ورکول و. په وروستۍ لوبه کې دغه دواړه لوبډلې 2-2 مساوي پای ته ورسېدې.
او د رسنیو د راپورونو مخې د مایلان لیجند پاولو مالدینی په تیرو 2 فصلونو کې د ایټالیا کلب اداره کړ. مایلان 2 فصلونه د مخه د سیری ای اتلولي وګټه، مګر په دې فصل کې د مایلان کلب کې د مالدینی لپاره شیان ښه نه وو او هغه د فصل په پای ته رسیدو وروسته د کلب له رئیس سره د جنجالي ناستې وروسته له دندې ګوښه شو. د افسانې دغه ګوښه کول د مایلان د ولسمشرۍ لپاره ډېرې نیوکې راوپارولې. په همدې حال کې د القاص قطر شبکې خبر ورکړی چې د سعودي عربستان الاهلي کلب غواړي له دې فرصته ګټه پورته کړي او مالدیني د دغه کلب د سپورټ د مشر په توګه معرفي کړي. دغه سعودي کلب د مایلان لیجند ته په زړه پورې وړاندیز کړی دی.